بغلان کې رایه اچونه د ټاکنو کمیسیون د مسؤلینو په باور په 250 مرکزونو کې پیل شوه. تر دې دم پورې که څه هم د بغلان د امنیت په اړه ګڼې اندېښنې وي، خو تر اوسه پورې هیڅ ډول داسې امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې چې ملکي یا هم نظامي کسانو ته د په هغه کې مرګ ژوبله اوښتې وي. یوازې د ډنډې غوري او ځینو نورو مربوطاتو نه د پلخمري ښار باندې څو مرمۍ راتوغول شوي، خو هغه هم په داسې سیمو کې نه دي لګېدلي چې چاته دې مرګ ژوبله اړولي وي. ټاکنو کمیسیون وایي په روڼتیا سره دغه پروسه مدیریت کړې او تر دې دم پورې هیڅ ډول ستونزه نه لري او په عادي ډول رایه اچونه د پلخمري او ولسوالیو په مرکزونو کې روانه. موږ د ټاکنو بهیر په 7 بجې پیل شو او عملا خلک رایه ورکوي. ان شاء الله چې فعلا د کاره کومه جدي ستونزه نشته ده، خو بهیر ده که چیرته کومه ستونزه پیدا کیږي په امنیتي اړخ کې دلته تاسو جنرال صاحبان ګورئ، دوی ورته رسیدګي کوي. که تخنیکي اړخ کوم مشکل پیدا کیږي زموږ عملیاتي ټیم په دفتر کې هم فعال ده، موږ ریزرو سټاف هم لرو. ان شاء الله دوی ورته رسیدګي کوي. کوم خاص مشکل تر اوسه موږ نه دی پیدا کړی او نشته. ان شاء الله د بهیر ډیر منظم روان ده. په ورته مهال بغلان کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي وایي چې ټول چمتووالي نیولي او هیڅ ډول ګواښ ځکه د ټاکنو په بهیر کې رامنځته نه شو چې ځمکنیو او هوایي قوتونو جنگ ته تیاری درلود. تدابیری که لازم است که در تمام اون سایت‌هایی که تثبیت شده بود پلیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی که در حمایه دیگر نیروها هستند اونا جای خود اشغال کردن. انشالله که تدابیر امنیتی چیزی که لازم است او گرفته شده، از این تشویش نکنیم. انشالله که ما طریق هوا و زمین تماما تدابیر داریم. انشالله که ما انتخابات خوب بخواه داشتیم برای مردم ما در ولایت بغلان. او د پولیسو لخوا نه ډاډمن امنیت نیول شوی دی. د هوا او د ځمکې د لارې نه موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې دلته دا ساحه ټوله د پوښښ لاندې ده او د دشمن ټول تحرکات مختل شوي دي. موږ ټول آمادګي لرو په ټولو مراکزو کې چې تثبیت شوي که یو مرکز دو مرکزه په بعید ساحه کې د بعضې مختلفو عواملو په بنیاد باندې هغلته فعالیت ونه شي، د دې امکان شته. ولې نور ټول مراکزو ته حساس مواد تللي دي او د کمیسیون کارمندان هم تللي او امنیت هم تامین دي. په همدې حال کې رایه ورکوونکي وایي چې د کلکو امنیتي تدابیرو په شتون کې رایه ورکړې او هیڅ ډول ستونزه د رایه ورکولو پر مهال نه د امنیتي او نه هم د تخنیکي اړخه موجوده وه. موږ راغلو په ډېر ارام اعصاب او ډېر هر شی منظم و. خپله رایه مې استعمال کړه، رایه مې ورکړه او فضل د خدای تر اوسه پورې په خپل کار کې کوم خاص مشکل نشته. نور مرکزو باندې مو ګرځېدلو ومېدل او دلته خپل رایه استعمال کړه. وضعیت ډېر ښه نورمال او خلک په ډېر شوق ولولو راځي خپل رایه استعمالوي. او فعلا خو بیخي وضعیت ارامه دی، نورماله دی او مشکل نشته دی او 3-4 ځله تلاشي د امنیتي ارګانو له طرفه او فعلا دلته هم کوم مشکل نشته. کوم محل کې نشم ویلی داسې خاص کوم مشکل وي هغه دی که نه ما په خپله رایه ورکړله. اوس په حساب هېڅ کوم خبره نشته. د خلک راځي په جپو خلک راځي او د درګر د رایه ورکوي، هېڅ مشکل نشته. کله بودیم آمدیم رای خود دادیم و البته پروسی رای دیم هم نرمال و خوب بود. اینمی هم انگشت ما و ایم ځینې نور کسان چې د رایه ورکوونکو په لیست کې نوم نه دی موندل شوی نیوکه کوي چې د ټاکنو کمیسیون بایومټریکونه د رایې په زیاتو مهالونو کې غیر فعاله وو او رایه اچونه هم په ځینو مرکزونو کې ناوخته تر ټاکلي وخت پیل شوې. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.